بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اګست 14 او سبا د اګست 15 نیټه ده. د اسلامي امارت 2 کاله پوره سوه، خو لا هم د نړۍ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوال رسمیت پیژندنې د سرپرست حکومت 2 کلن مزل نن پر همدې بحث کوو. په خپرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی توریالی همت دی. همت صاحب محترم، په خیر هستې؟ نن خبرې ته د اسلامي امارت تیر 2 کلن مزل څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لطیفی سادات لطیفی صاحب زتات او د ژوندون تلویزیون محترمو کارکوونکو او لیدونکو ته او غیرتي ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. او زه د ټولو د مخه لومړی د سبا د ورځې چې 40 د اسد د جشن او د افغانستان د استقلال او د ازادۍ د 20 کلن اشغال نه مبارکي ټول غیرتي ولس ته وایم. همدارنګه د 28 د اسد چې 4 ورځې بعد ده د هغه مبارکي چې انګریزانو نه موږ تاسې نیکونو اخیستې هغه مبارکي م وایم. حتی یو بله مبارکي م ورته وایم چې 26 د دل وې چې روسان د موږ تاسې پلرونو وباستل، د هغه مبارکي م دې ولس ته وایم. دویمه دا درته وایم چې دا 2 کلنه دوره د اسلامي امارت کې په رسمیت چا نه دي پیژندلي، بینکونه م بند دي، له تور لس نه مشران وتي نه ول او قسم قسم تبلیغات راته وسول د اسلامي امارت د بدنامولو او د اسلامي امارت د ناکامولو لپاره. هر رقم هلې ځلې وسوې، نظامي هلې ځلې وسوې، سیاسي وسولې، مطبوعاتي وسولې، رسنۍ نومونه به یې نه اخلم، داسې رسنۍ راوښکلې په دې 2 کلو کې چې اسلامي امارت بدنام کړي او ناکامې کړي. خو د خدای په فضل بیا د ولس په مرسته او د ولس حوصلې ته زه حیران یم. ځینې نیمګړتیا به د اسلامي امارت لخوا ولس سره شوي هم وي، خو هغوی د لپاره چې بیا جنګ دلته رانشي او د اسلامي امارت بدنام او ناکام نشي، نو هغو پې صبر کړی. الله دې د صبر بدله ورته دنیا کې هم د ولس ته ورکړي او آخرت کې هم. درته یو څو مثالونه وایم. په دې 2 کلو کې 2 ځلې بودیجه د خپلو د عایدو نه اسلامي امارت برابر کړه. په داسې حال کې چې اشرف غني ویلي وو که د موږ د تیلو موټرو تیل 3 میاشتو کې رانه کړي د موږ نظام سقوط کوي. موږ 2 کاله کې چا په رسمیت هم ونه پیژندلو، یو روپۍ کومک هم چا ونه کو، سیاسي دفتر یې راته نه خلاصې کړې نه یې څه کړې، نفرو باندې بندیز همغسې و. خو بیا هم الحمدلله د خدای په مرسته او بیا د ولس د همکارۍ په نتیجه کې امنیت سرتاسري ټینګ شو، غاصبین ختم شو. تاسې ولیدئ چې 2 لکه نه 2 میلیونه جریبه ځمکه د غاصبینو نه ځینې استرداد شوله، 15 لکه خو استرداد شو، بیرته لاس ته راغله. د قدرت جزیرې ختمې شولې، بدماشان ختمې شوې، اختطافونه ختم شول. د ورځې 400 نه 200 افغانان به شهیدانېدل، مورګانې جړېدلې، خویندې جړېدلې، بچیان جړېدل. هغه ژړاوې که اوس خندا نشته نو ژړا هم نشته ده، که شونډې وچې دي نس یې وږی ده، خو وینې تابوتونه هم ورته نه راځي کورو ته، هغه شی هم ده. نو د مخدره مواد افغانستان 98% به ټولو دنیا له دجې له تولیدېدل او دنیا کې اول نمبر و. هغه الحمدلله اوس آخر نمبر ته راغلی. امنیت کې افغانستان اول نمبر و په نامنۍ کې، اوس په امنیت کې اول نمبر ده. افغانستان کې 5.5 میلیونه کسان په نیشه روږدي ول مخدره موادو باندې. دا پولې سوختی چې ورته ویلې اوس ورته پولې خوشبختي وایي. دلته به چې انجینرانو تاسو سره هغه د مرکې وایي، تاسو ژوندون تلویزیون مرکې کړي، انجینران بیچارهګان پوډریان سوي ول. اوس راسه د موږ لیونیان روغېږي الحمدلله. د موږ بندیخانو ته چې ورسې د 2 کلو کې پخوا د جمهوریت کې 1,80,000 بندیان هم درلودل، اوس 14,000 بندیان لرو. پخوا 28,000 ښځې بندیانې وې، اوس موږ 1000 ښځې بندیانې لرو چې هغه هم سیاسي بندي پکې یو هم نشته. ټول جنایي هغه دي، د تا حق او د ما حق هغه کړی، هغه که بندي کوو نه دا هم بیا ظلم ده د ولس سره. نو دا د جنایاتو د کمولو په خاطر دا کارونه موږ کړي. خو هلته موږ په هغه کې ډوډۍ ورته 2 چنده کړې ده. مخکې 15 اوس 145 روپۍ افغانۍ د یوې ښځې لپاره ډوډۍ ده. بچیان هم ورسره پرېښي، بچیانو ته یې نوره ډوډۍ ده، درس و تعلیم هم ورته شته، سپورټ هم شته. اوس چې لیونی د موږ بندیخانې ته ځي، بیرته چې راځي بې سواده ځي سوادار راوځي، لیونی چې ځي روغېږي روغ راوځي، نیشو باندې روغ دی کس چې هلته ورځي بیرته چې راځي نیشه یې پرېښي. د جمهوریت په وخت کې به چې انجینر لاړه بیرته به یې قایم مذهبیه نسو تعریفولی، مولوي به چې لاړه 3 میاشتې به یې تېرې کړې، بیا به یې جدو صیغه نسو تعریفولی چې جدو ماضي ده که مضارع ده. دا د ډېر تعذیب نه نوکان به په خلکو ښکل. وښیي ما ته چې دا 2 کلو کې د چا نوک ښکل سوی، د چا سترګه ښکل شوې ده، څوک تعذیب سوي دي. خو هغلته داسې یو ژوند په یو ناڅاپه دی راشي دا نړیوال دا بشري حقوق. خو اوس یې عقل سر ته راغی 2 کاله بعد
بایډن هم ویل چې دلته ترورستان نسته 2 کاله بعد زلمی خلیلزاد هم ویل چې سیاسینو افغانستان کې تاسو سر و مال پامنده عبدالله او کرزی او امثاله هم ته څوک څه نه وایي نو تاسو ته به څوک وایي تاسو خو نو ټول ورڅئ افغانستان ته سر هم پامنده مال هم پامنده دا ټول کارکردګي د اسلامي امارت و د خدای مرسته و بیا د ولس مرسته ورسره وه او د دوی شاهکاري او د دوی صداقت او د اسلامي امارت د مشرانو اخلاص و زه خو دا درته وایم چې دا وړه کارونه نه دي چې زندانونه له 1,80,000 نه 14,000 ته کسان رسي دا به انشاءالله صفر ته راکوزیږي او د موږ د معین د وزارت شهدا او معلولینو شیخ عبدالحکیم صاحب خضرخیل هغه ګوره ویله تاسو چې 14 میلیارډه افغانۍ موږ په دې یو کال کې هغو ته ورکړي دي کونډو یتیمانو ته دکې فرق نه ده کړی د جمهوریت چې د امریکا د غلامانو یتیمان هم دي او د شهیدانو یتیمان هم دي نو او که عام څوک موټر چېرته ټکر سوی که ملاریا او کرونا کې مړ سوی موږ ته یتیم د کرونا یتیم د یو جنرال د استخباراتو د جمهوریت او د امیر المؤمنین د زوی چې مثلا کونډه پاتې دی هغه موږ درې واړو ته او چې په کرونا کې څوک مړ سوی هغه ته په خپل مرګ مړ سوی خو چې یتیم یې 13 کلنې پورې هغه یتیم دی 13 کلنې موږ په یوه سترګه ورته کتلي 14 میلیارډه افغانۍ په یو کال کې ورته ورکړي دي ښاغلی همت سبا د اګست 15 ده سرپرست حکومت ولس ته به کوم څه نوي وړاندې کړي ستاسو په فکر تاسو په بېلابېلو رسنیو کې په شمول د ژوندون ټلویزیون بېلابېل څرګندونې کړي د تعلیم یادونه مو کړې ده حتی د بیرغ یادونه مو کړې څه نوي به وړاندې کړي سبا د خیره یاره علم غیب الله نه پرته څوک نه لري خو د حالات د دې هغه دی او موږ چې اورېدلي له مشرانو نه چېرته چې هغه سوي چې انشاءالله امر ثاني څه کارونه وخلکو له هر شي امر ثاني بند انشاءالله سبا ورځ د جشن ورځ ده انشاءالله چې امیر المؤمنین به د بندیانو په شمول او دای کړي او څه غټ کارونه به امر ثاني پورې چې بند و معطل ول هغه به انشاءالله جاري سي او هغه به خلاص سي انشاءالله خو دا یو څو خو انشاءالله حتمي دي لکه شپږو پوهنځی لکه د تعلیم تربیه پوهنځی لکه د طب پوهنځی لکه د امنیتي هغه پوهنځی چې دا موږ ضرورت لرو استخباراتو کې ښځو ته موږ ضرورت لرو په طب کې په شفاخانو کې ښځو ته موږ ضرورت لرو ښځو ته چې معلمانې شي انشاءالله دا پوهنتون په سطحه به دا هم خلاصیږي او انشاءالله اووم نه به تر 12 پورې امید هم دا و انشاءالله چې امیر المؤمنین به تر اوسه دا هغه کړي او که بیا هم هغه و خو علم غیب خدای ته ده خو یو څه کېږي انشاءالله ته د بیرغ باره کې همالته ورته توشیح لپاره پروت ده نو سبا به له خیره تاسې ووینئ چې یو ډېر نیک زیری به راشي او الله دې خیر کړي ولې ښاغلی همت له نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره ولې په تېرو 2 کلونو کې اړیکې جوړې نه سولې لا هم یوه او بله بانه کوي کله وایي چې دلته فساد شته او کله وایي چې نشته کله وایي چې د بشر حقوق رعایت سوي او کله وایي چې نه دي رعایت سوي کله وایي د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادو ته خطر دی او کله بیا وایي چې نه ولې خپل په خبره نه درېږي او ولې جوړجاړي ته رسېدلي نه دي ګوره دا په اول ما تاته ویل اسلامي امارت له خوا نه مشکل نه ده اوله ورځ چې اسلامي امارت نو نړۍ څه مشکل لري ښاغلی همت نړۍ 2 مشکل لري چې صفا خبر درته وکړم یو مشکل دا ده نړۍ وایي چې دا 10 کاله خو موږ د افغانانو وژل 1 میلیون هم دا وژلي نو دا که اوس موږ د حکومت هم اول کې په رسمیت پیژندلی وای او پیسې هم ورته منجمد کړې نه وای او په رسمیت هم پیژندلی وای د تور لیست نمونه لرې کړی وای بانکونه ورته خلاص کړي وای نو دا خو کامیابېده او نیکنامېده نو بیا به موږ ته هغه ملتونو ویلې د موږ ولسونو به ویلې چې تاسو خو پرښتې او ملایکې وژلي دي دا 10 کاله کې دا خو ډېر ښه خلک وو دویم بیا به همدقسې نظامونه هغوی هم غواړي یعنې خلک به ډېر مسلمانان سي دا به یو ماډل سي د هغو لپاره خصوصا اسلامي ملکونه چې دا 50 دي هغوی کې ځینې شاهي حکومتونه دي ځینې مستبد حکومتونه ځینې کودتایي حکومتونه دي او ځینې په جعل راغلي جمهوریتي حکومتونه دي نو هغه ټول ولسونه خو مسلمان دي 50 ملکو نو هغوی به بیا همدقسې نظام غواړي لکه موږ چې 10 کاله موږ باندې اشغال و خو د موږ ولس مسلمانو دغه نظام یې غوښته اسلامي دغسې دا نور 50 ملکونه چې دي هغوی هم دغسې اسلامي نظام غواړي لکه څنګه چې اسلامي نو هغوی نه پرېږدي چې دا یو ماډل سي هغوی کوشش وکوه ډیر کوشش وکړو بدنامي کې ناکامي کې الحمدلله د خدای په مرسته او د ملت بیا د ملت په مرسته نه بدنام شو نه ناکام شو خو دغه یو څو شیان د ما په فکر چې دي ګوره موږ قشتبې کانال د ښه کار د اشغال هم ختم کړ مړي مې درته ویلې دا هم ختم کړ په خالي لاس هم بودیجه جوړه کړله خو دغه 3 کارونه چې اوس یو کار اهل د کار ته وسپارل سي یو اقربا پرستی
او یو انډیوال پرستی یا په بل معنا باندې انډیوالیزم او خپلویلیزم، دغه دوه شیان چې هغه په ټولو کې نه دي، دا محدود دي، لکه 20% به یا 10% به انډیوالیزم پکې، او هغه کم کمیسیون چې د نظامي ته هغه سو امیر المؤمنین باندې غږ ده چې یو تصفیه کمیسیون د تم راغی کی چې د انډیوالیزم لیستونه جوړ کی او د خپلویلیزم هر سړي خپل خاوت دویم او دریم واده وکړي، بیا او خو خواني هر ځای ته چې موږ لاړ شو چا باډي ګاردان ورسره رئیس نه پوښتنه وکړو، زمني تر زمني خورینه وريرونه وراري دا نور ولس دغه باندې بیا ډیر خپه کیږي، باید د رئیس سره یو خپلوان هم نه، ځکه موږ مسلمانان یو، دلته امنیت هغه د ټول ورسره خپلوان دا کم باډي ګاردان چې دي. اول زه درته وایم د خپل هغه نه کوم، اول وای چې پیغمبر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، چې ځان ته چې خوښه بل مسلمان ته خوښه. دا زه چې درته ناستم غټ چوکۍ راته پیشنهاد شوي، ما تر اوسه نه ما وظیفه اخیستې، 15 زمن مې دي، ای سی سی هم کړي دي، مولایان هم دي، خو تر اوسه وظیفه نه، کمپیوټر ساینس هم ویلی، 15 زمنو کې یو هم نه لري. یقین وکړو له 200 ډېر تر زمن، ماما زمن، خورایونه او اما زمن دا لرم، که یو کس چاره پیدا کړ چې ما چېرته خپلوان مقرر کړی، چاته مې سفارش کړی، زه بیا میډیا ته نه راځم. دغسې د امارت په ټولو غړو مې غږ ده چې دغسې په جرأت سره خپل خپلوان هغه کوي. روزي رسان الله ده، د روزي ذریعه دا مو ګرځوي، دا د خدمت ذریعه ګرځوي، خدمت مو دغه د کړی نر ګڼم چې دونه خدمت خدای دې رانه قبول کړي، یا د خدای نه راولي. 8.5 مرکې مې کړي دي، خو نه وظیفه لرم، نه چا تشویق کړی یم، نه چا 1 روپۍ راکړي. لعنت دې پي چې 1 روپۍ د امارت د غړو نه، د امیر المؤمنین نه تما پورې چې زه وړه کیم چا 1 روپۍ راکړي، په غد لعنتي بالله په الله دغسې د امارت دفاع کوم. دا د امارت دفاع نه ده، دا د حق دفاع ده، دا د 15 میلیونه ولس دفاع ده، ځکه چې امارت دفاع، امارت بدیل نه لري، اصلاح لري. کوم انتقادات چې کو دا سالم انتقادات دي، الله ګواه ده چې اسلامي امارت ناکامیږي او بدنامیږي. دومره پې خفه کېږم چې د ما 15 زمن دي، دا 15 وړه څوک راته حلال کړي مړی کړي، دونه به پې خفه نه سم لکه د اسلامي امارت په بدنامۍ او په ناکامۍ سره چې خفه کېږم. زه وایم که دا انډیوالیزم او دغه خپلویلیزم دا دواړه ختم سي، انشاءالله تر قیامت پورې به دا اسلامي نظام، ځکه ولس هم مسلمان ده، همدغسې نظام غواړي. که چیرې ختم نه سي دغه څه اوس هم راپورونه داسې دي، خلک د دې څخه ډېر شکایت کوي. اوس مثلا د بودیجې یادونه وکړه، خلک وایي چې مالیات ډېر لوړ دي. تاسو ویل چې بودیجه اسلامي امارت خپله برابره کړې، د دې څنګ تاسو د انډیوالۍ یادونه وکړه. په ځینې ادارو کې راپورونه داسې چې اوس هم دا شته، که چیرې د دې مخنیوی ونه سي برخلیک به څه وي؟ ګوره خو ما مخکې هم تا سره ویلي وو، دا مالیات چې د موږ اسلامي نظام ده، دا موږ لکه د خنزیر غوښه چې خوراک حرام ده، خو چې کله مړ کېږي نو بیا به هغه تا ته جواز ده. موږ د خنزیر غوښه غوندې دا حرام دا 2 کاله خوړلې، ځکه موږ مسلمانان یو، عمري عدالت غواړو، اسلامي نظام ده، دکې د موږ عشر او زکات ده، دا ټکس او مالیه او پالیه او تالیه او جالیه او نالیه دا شیان په اسلام کې نشته. چې ته 40 لکه روپۍ لري، د باندې ته تجارت کوي، له تورخم نه وړه راوړي یا غنم راوړي یا وریجې راوړي، نو کال کې به تا نه 1 لک روپۍ اخلي، نور نشته چاله د دونه ټکس او دونه. خو دا موږ خنزیر غوښه غوندې خوړلې. او ولس او اسلامي امارت ته چلنج در کومه، دا اسلامي دا لکه خنزیر غوښه هم خوړلې چې موږ په رسمیت وپېژندل سو. انشاءالله دا ولس د موږ شکریا ادا کوو، موږ سره دا ولس کومک کړی ده چې صبر یې کړی ده، لکه مخکې ما ویلې چې دا ډېرې مالیې موږ اخیستي. رښتیا خبر ده د جمهوریت وخت کې 200 روپۍ 1 متر مکعب لوحه به وه، اوس هغه 800 شوې، یعنې 4 چنده زیاته شوې. په کار و چې موږ یې 100 افغانۍ کړو، نو دا چې 800 شوی دا یو ظلم شوی، خو دا ظلم موږ د مجبوریت نه کړی، دا د خنزیر غوښه غوندې خوړلې ده. موږ عشر و زکات باندې عقیده لرو، عشر و زکات هم داسې نه چې راټول شي یا ذخیره سي یا څه. پیغمبر علیه السلام وایي چې د هر کلي د همغه مړو نه زکات واخله، عشر واخله، همغه کلي کې په غریبانو تقسیم کړه. بله ښاغلی همت، انډیوالیزم سیستم ته راځو. د امارت په صف کې تر ډېره پورې ښه خلک دي، دا به ومنو چې فساد ورک سوی دی، امنیت راغلی دی، خلک په ارامۍ سره خپل ژوند کوي، خو ځینې داسې کسان هم شتون لري. تاسو مخکې بیا یادونه وکړه چې امارت صف بدنام کړي. اسلامي امارت باید دغه خلکو پر وړاندې څه ډول اقدام وکړي؟ ګوره زه لکه اوس دا وایم باید دا اقدام وکړي. اوس هر وزارت ویان لري. زه داسې معلومات لرم چې ډېرو ویاندیانو د وزارتو سره رابطه نیول شوې، چې راسه لکه د ابوبارق، لکه د زراعت، لکه د بل مثال هسې نوم اخلم، لکه د بل، نو یو د امر بالمعروف ویان نر ده چې هغه راځي، هغه ته عاقب صاحب هغه راځي او ځینې نور هم راځي، خو د ډېرو نه راځي. باید هر مسلې که د دفاع خبر راځي، د دفاع ویان رئیسي، د
ملي رادیو نه ملي تلویزیون اوس داسې څه وایي د خفه دې نیسي ملي تلویزیون خلک چې هلته خلقیان هم راځي پرچمیان هم راځي همغه پخواني خلک پکې ټول دي یو رئیس یې دغه بیچاره شپږ ځای ورته وظیفې ورکړي دي بازګشت هغه کې ویان ده په اقتصادي هغه کې ویان ده په 10 ځای وظیفې دام ناروا ده دام ناروا کار ده باید یو وظیفه وکړي او صحیح وکړي زه ځکه وظیفه نه اخلم چې ما دغه ته کار ویلی هره ورځ 2 3 4 تلویزیونو کې هم الحمدلله د حق دفاع کوم او که سبا اسلامي امارت یو په ښه کاږه کې دي دغسې مخالفت کوم لکه یې تېرو هغو مې چې کړی یا دا کوم ځای کې چې انفرادي غلطۍ پکې دي یا لکه د مکتب بندول ما هغه د انتقادونه کړي باید زر تر زره د اسلام او افغاني کلتور د چتر لاندې چې دا مکتبونه خلاصي او انډیوالزم ختم سي او دغه هغه هم په سلو کې ما ویلي 10% د انډیوالزمي سلو کې سل نه دی تا خبره ډېر ښه مشران من لرو ډېر ښه وزیران لرو ډېر ښه رئیسان لرو خو دا 10% هم باید ختم سي دلته یو کمیسیون جوړ سي زه رضاکار د هغه کمیسیون غړی یم ډېر معلوماتونه لرم الحمدلله او دا اوس هم له ولس نه غواړم چې کوم ځای کې انډیوالزم یو څه 0 د ما لمبر د واتساپ د لمبر هم د ما سره رابطه وکړي زه به خپل اواز رسوم چلته نه منه بیا دغسې هغه ته هم راځم دغسې هغه بلې ښاغلی همت سبا د خیره ما مخکې مې یادونه وکړه چې د اګست 15مه ده دلته د تیر جمهوري نظام پخواني چارواکي مثلا لکه زلمی رسول چې رئیس جمهوري ته کاندید و د دې ترڅنګ دوستم په نوم کوم کس چې دی د دې ترڅنګ عطا محمد نور دوی اوس هم وایي چې موږ افغانستان ته ځو او مبارزه کوو که څه چیرې دوی همداسې راسي اسلامي امارت هم یادونه کړې چې دوی راسي خپل ژوند وکړي افغانستان کې هېڅوک هم ورته څه ونه وایي عمومي عفه سوې ده مبارزه په څه معنا ولې دوی د افغانستان ولس نه غواړي چې په ارامۍ سره پرېږدي ګوره مبارزه 2 قسمه ده یو جنگي مبارزه ده چې مقاومت ته دا نومونه پرې ایښودل کېږي یو سیاسي مبارزه ده زه درته په الله قسم کوم چې دا تا کوم نومونه واخیستل زه په نومونو اخیستو هم شرمېږم چې واخلم دا تا چې کوم نومونه واخیستل دا څوک د 4 موټر سکیلو نه څوک د 6 موټر سکیلو نه په نظامي کې تښتېدلي او په سیاسي کې زه درته وایم سیاسي کې دا ټول شریکو 45 میلیونه نفوس کې 1 میلیون رایې اچول سوی 1 میلیون 13 رئیس جمهورانه یو ځل اول ځل ولاړو نو په 13 تقسیم کې دون نو خبر مې دا د کدوې دلته رئیس صندوق کېږي 45 میلیونه نفوس ده یقین په خدای وکړه ما نه ځان نه کمزور یو ځان نه څه نه وینم یقین وکړو چې یو هغه هم نه لرم موټر سایکل هم نه لرم یو باسکل هم نه لرم پیاده ګرځم خو زه قسم کوم چلنج ورکوم ورته دا تا چې کوم نومونه واخیستل دا ټول دې راسي پیسې د مصرف کې هر څه زه ورسره په افغانستان کې صندوق دم که دوی رانه کامیاب سول بیا به ورسره ومنو چې د امارات نور غړي خو لا څه کوي نور افغانان ځان غوندې د لا څه کوي نور سپین ږیري او مشران د افغانستان ولس 45 میلیونه څه کوي نو چې ما نه همدغسې په نظامي جنګو کې دا دوستم 3 ځای ما نه تښتېدلی خدای یو د شریک نه لري چې اوس مې عکسونه ورته راولي په لوګر کې رانه تښتېدلی په خوست کې رانه تښتېدلی په وریښمین تنګي کې تښتېدلی دا ولس سپین ږیري به ما هغه اوري دغه وخت کې اکثره به داسې ول نو مطلب مې دا د نه د نظامي هغه دي مړه ځم چې بګیل سي بیا جنگ نه کوي زه حیران یم دوی واته ځلې بګیل سوي دي د خپله دا دوستم هم خو بیا هم شرم حیا نه لري بیا د مبارزې خبرې کوي تا سره چې دا ټول امریکې نه مخکې ته ووتلې ده چې دا خبره وکړه چې امریکا دې ما ته کومک راکړي نو و دوستم وایي دروغګو حافظه نه داره امریکا دلته موجوده وه ته په ازبکستان ته لاړې وتښتېدلې امریکا دلته وه تیارې مې ځکه امریکا یو 28 هغه یو 13 د اګست کې اخري امریکایي ووته 29 د اګست او دوستم چې و دا په 14 د هغه باندې وتښتېده څه ورته وایي د 14 د اګست باندې نو معنا امریکایان دلته تا پرېښودل ورته تې لاړې اوس بیا امریکا ته توسلیات چې امریکایان هم ول ټانګونه ول تیارې هم در سره وي اویا تیارې د اخوا وتښتولې جمهوریتانو تاسو یارې یو ولسوالۍ کې 600 جنرالانو پنجشیر کې چې یو جنرال یو ورځ مقاومت کړی وای نو 2 کاله مقاومت کوي تر اوسه به جمهوریت باقي وي خو دا جنرالان دي پلاستیکي جنرالان دي د سعادت خوشحال ده او د سعادت سمې ده د جنرال دوستم ده د عطا محمد نور ده دا چې سړی یو په خپل مخ باندې حاکمیت ونه لري یو ورځ یې خرهیې یو ورځ یې پرېږدې یو ورځ یې کموي لعنت دې په دغسې خلکو یې چار څوږي ښاغلی همت دا کسان له څه څخه ویره لري عمومي عفه سوې ده چې افغانستان ته راسي ولې ډار لري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیر جمهوري نظام کې چې استازی و ښاغلی زلمي خلیلزاد هم یادونه کړې چې تیر جمهوري نظام کسان دي نه ډارېږي خپل هیواد ته یې ولاړ سي د ده څخه ډار لري اوس خو امن دی افغانستان ګوره د عربي کې یو مقوله ده وایي چې الخاین خایفون خاین سړی چې وایي خایفي تا چې اوس تا موټر کې ناست یو 10 کسه موټر کې خو ما سره پوډري یا ما سره تومانچې بې لیسنسه چې هلته استخباراتو کسان راوخیږي د ما رنګ زیړېږي د ما رنګ زیړېږي زه ترې ډارېږم ما ته هغه ترهګر هم د تروریست هم د هر څه هم د ځکه زه غلم چرس را سره دي پوډر را سره دي تومانچه در سره ته قرار ناستې ریم نه وهي دا 50 کسه نور سرویس کې ناست دي میلی بس کې هېڅ رای نه وهي نو دوی خاینان دي دوی غله دي دوی وایي خو دا زه د غلو ته وایم چې و غلو دغه افغانان خصوصا اسلامي امارت
امیر المؤمنین نیولې ته ما پورې تاسې غوندې بې همته او بې غیرته نه دي. موږ چې کومه خبر کوو په هغه عمل کوو. موږ امریکایانو ته ویلې چې تاسو ته څه نه وایي وتو کې د هغو د ټانګو پیرداري په وردګو کې او په لغمان کې نورو ځایو کې وکړه. نو موږ تاسو خپل موږ مسلمانان یې د افغانستان خلک یې غلطیانې درنه سوي موږ درته معافي کړې تاسو د جرم تکرار ونه کوي راشي خپل وطن ته انشاءالله موږ در سره هیڅ هغه نه لرو. که رښتیا مبارزه کوئ سیاسي مبارزه وکړئ تر رسي که قوم در سره ولاړو څه در سره ولاړو انشاءالله د حالات به هغه نه کړي. نه موږ لویې جرګې نه ډارېږو نه انتخاباتو نه ډارېږو نه همپرسي نه ډارېږو نه بل څه نه ډارېږو خو لاسونه هم خالي دي. موږ ځکه د هر چي ته اوس اقدام نه کوو. ښاغلی همت د ځینې تیر جمهوري نظام د کسانو نومونه ځام نه اخلم لکه مخکې چې مې ویل یو مثال یې دوستم دی تر ډېره پورې په اسلامي امارت نیوکې دا دي چې د دوی کورونه ساتل کېږي د ملت په پیسو باندې. ولې اسلامي امارت د ملت په پیسو باندې د هغو غلو د هغو جنګ سالارانو او خلک چې د افغانستان په سرنوشت یې لوبې کړي دي ولې اوس د ملت په پیسو ساتل کېږي د دوی کورونه؟ ګوره دا خو اسلامي امارت تعهد کړی ټولې دنیا سره امیر المؤمنین چې د ټولو افغانانو سر و مال به محفوظي. کوم جنایات چې کړي دي هغه موږ ورته معاف کړي. حقوق العبد چاته معافولی نه سو. دو په کورو چا شخصي دعوی کړي نه دي چې کوم ځای کې شخصي دعوی کړي هغه ته غصب هغه موږ استرداد کړي دي. نور د دوی هغه دي دا به خدای سره معامله کوي چې دوی څونه اغلا د امریکې نه کړي د بل نه کړي. خو د ما مشوره که اسلامي امارت مني باید دغه غاصبینو لکه د دوستم او امثالهم لوی لوی کورونه دي دا د خلاص کی او دغه جنکیانو ته د همدغه پانتونونه جوړ کی او همدغه د لیسي کی د موږ د قصر د ارګ له قصر نم له ار نه هم دا مجلل دي او ډېر لوی دي تاج محل غوندي دي. نو دا مکتبونه چې ور سره خلاصي دو دروازې د خلاص کی کدوې رښتیا افغانان دي افغانانو له وینې زبېښلي دي دا ځایونه جوړ کړي کنه دوستم بیچاره یو کارګر و یو عسکر و یو ملیشه و همدغسې دا نور څوک یا معلم و یا څه شی و نو د معلم تنخواه به څونه یو د عسکر تنخواه به څونه چې دا موجوده د همدې ملت غوښې زبېښلي دي باید د همدې ملت لورګانو ته خورګانو ته دا پانتونونه سي دا مدرسې سي دا مکتبونه سي دا باید خلاصي. زه ګورم دا شی وایم چې د منګه ځینې وزارت دفاع د منګه 100 نمبرې وړي وزارت داخله 100 نمبرې وړي وزارت استخباراتو 100 نمبرې وړي ښاروالي 100 نمبرې وړي یعنی ډېر وزارتونه د منګه اقتصاد وزارت 100 نمبرې وړي نور همداسې مالی اقتصاد د منګه ملا برادر 100 نمبرې وړي مولوي کبیر 100 نمبرې وړي. خو د منګه یو 15 وزارت دي چې هغه د منګه اهلم دي هغه کې منګه مشروط وي هغه اول ستره محکمه ده دا 2 کاله کېږي د ډېرو خلکو د ما آواز باوري چې فیصلې نه کېږي غرو کې په یو هفته کې کولې وز 2 کاله کې نه سي کوي چل تر کنډیشن تم ناشته او جمی کې بخاري ته ناشته بل حج اوقاف کې موږ مشکلات دي بل امر بالمعروف کې یو حد پوری دي خو هغه ویان د تکړه ده او په هغه کې د کار ځای کې بل شپم یو ځای کې واده ډول نه خلکو هغه کولو څه بیا خو ډیر د امارت مشران هم پکې ناستو خو زه نه وم الحمدلله هغه ته شرم په کار د چې ناست یا ډولونو ته بیا امر بالمعروف راغی که زه امر بالمعروف کې وای ما ډول چا نه وهل دا ما هنرمندانو داخل ما دغه د اسلامي امارت د مشران وهل چې بې غیرت توپکو سره ناستي او واده کې د شاه محمد شیخ صاحب واده وته زم دعوت کړم خو زه لانړم ورته زه چې کوم واده ته تللی یم ما هلته الحمدلله اساس بند کړی حتی پاکستان کې چې عموم هر ځای کې الحمدلله خو یو خبره کوم هغه ورځ واده و چې موږ هلته لاړو ښځو هلته دایره وهله څو طالبان ناستو توپکو سره و دا دایره بنده ده څه هغه زه چې ولیدم وای احمد صاحب هغه لاړه وای بند که چې کله یې بند که نو زه بیرته لاړم ما ورته بندوی ما اواز یې لږ روکه دایره وهل سته دي ښځې د دایره وهي وړکې جنکۍ دي ورته ګډېږي دا چا ویلې چې بندې دي خو دونه مه جګوئ دا دایره څه چې هلته سړي ورته وګډېږي هلته پټېشن یې کړی و دا خو سړي وخوښه نو موږ دغسې انصاف نه کار اخلو امر بالمعروف ته د ما هغه دا ده امیر المؤمنین ویلې چې ودو ته به ټوپکو سره نه ځئ اوس یې نوم نه اخلم ډېر یو غټ سړی و د وزارت موینو راغی ټوپک ورسره و یو واده کې ما ورته ویل ګوره امیر المؤمنین چې واده و فاتحې ته ټوپکو سره مه ځئ لنکروزرو کې مه ځئ د امارت دا بیت المال دغه تیل نه دي دا د شهیدانو وینې دي دکې ټکسي کې لاړ سئ یا شخصي چې ټکسي کې افغاني کار هم لږ وسي او تاسې هم لږ هغه وسي هلته ټوپک که بیا موټر وړی هم ظالمانو توپک موټرو کې کېدی یا د ما توصیه دی د آخر کې ولس ته وټلونو ته امر بالمعروف ته چې وټل ته هغه ولیکي ټولو وټلو ته چې کار تاول ټاپئ چې بدون هلته لیکلي کامرا وردن ممنوع است باید ورکې سلا وردن هم ممنوع است هلته د کارټون هر وټل جوړ کړي چې زه ورځم ما سره 2 میله سلا درې سلا دې راناخلي کارت دې راته راکوي چې هلته ټول ناست و سړي زمونه غوندې یو کس ببرشیر ناستي ټوپک سره او بل ورونه او خوريونه څه یو بل هغه دغه کې ما نه ډېر خفم دي خو زه چې ټولو دنیا رانه خفه وي ټول د امیر المؤمنین نه ته یې واړه پورې چې رانه خفه وي خو چې خدای رانه خفه نه وي پیغمبر خفه نه وي هېڅ پروا نه لرم چې کاسه کې راکوې
په غلبیل کې راکړه چې ته کوره مې راونه رسیږي. والله بلا سمه تله چې کوم کار کې زه وینم چې د اسلام خیري د افغانستان خیري د افغانانو خیري چې پوهېږم چې یو ساعت بعد هغه خبر زه کوم او اعدام کېږم والله بلا چې کوم ځان مرګ ته ورکوم او حق وینا به نه بندوم. ډېره مننه توریالی همت سیاسي شنونکی چې تر دا وخته مو زموږ سره ملتیا کول کور ودان ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا او ګډون څخه نړۍ مننه. دا ودانونه نن خبره ښه وخت